د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي مذاکرات او جګړې دواړو ته چمتو یو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي که طالبانو زموږ خبرو ته غوږ کېنده نو موږ به یو ځل بیا جګړې ته دوام ورکړو او دغه جګړه به اوږدمهاله جګړه وي. هغه ویلي دي که طالبانو زموږ وړاندیزونه ونه مني او موږ ته بیخي وخت رانه کړي نو موږ به خپله جبهه یو ځل بیا فراخه کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت پیلولو خبره کړې ده. په ورته مهال د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یوه بله جوړېدونکې ټولواله وایي له طالبانو سره د خبرو نیت لري، خو که اړتیا پیښه شوه نو اوږدې جګړې ته هم چمتو دی. د جبهه مقاومت ویان AFP خبري اژانس ته ویلي د پخواني جهادي قومندان احمد مسعود په پنجشیر کې د 9000 کسانو یوه ډله چمتو کړې ده. په خپل احمد مسعود د لندن شرق ورځپاڼې ته یوه مرکه کې ویلي طالبانو سره خبرو ته چمتو دی، خو که اړتیا پیښه شوه نو تر وروستي کس به جګړه کوي. نوموړي ویلي موږ چمتو یو چې د خبرو له لارې له طالبانو سره یو ټول شموله حکومت جوړ کړو، خو افغانستان کې د یو سخت دریځو حکومت رامنځته کېدل د نه منلو نه دي. دا به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښ وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.